ولس ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو دا د یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سیف الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درنه خدمت کې د زاړینو خبرونو سره حاضر شوم. قدرمن دوستانو خو دې چې موږ سره د خبرونو تر پای واورئ او ملتیا را سره وکړئ او زمونږ دغه یوټیوب چینل د سره سبسکرایب بیل آیکن ته ګوته وړئ او لایکینګ یې هم وکړئ. دوستانو په فیسبوک کې په نظر راغله نو هم لایک او شیر یې وکړئ. دوستانو ستاسو لایکونه موږ ته او شیر راکړئ چې نورې ښې خپرونې تاسو ته ترتیب او د دې یوټیوب چینل د لارې تاسو ته په نشر وسو. دوستانو ذهنونه مشوش شوي دي نو ذهني تفریح په خاطر باندې موږ کوشش کوو چې ښې خپرونې او چې د وروسته ګټه ورسېږي تاسو ته په نشر وسو. نو دوستان راځي چې د خپرونې ته غوږ کېږدو او موږ سره د دې خبرې کله چې له خدای ویل که دا سړی مړ شو یو هفته پس بیا به یې ښځې ډډې شمارلې دویمه درېیمه څلورمه خېده څلوېښت ورځې پوره شوې پکې خیرات جوړ کړو. ولې سړی کوو خامخا پښتانه خیرات کوي یا یو دیګ یا دوه یا شل پکې مې حلاله کړه مېلمانه راغله څو چې په دې ښځې چې هسې انتظار کار د مېلمانه مې راغلی راشه پکې به دا ماشوم هم سنت کړو د پلار شریف تېره پخوا خو به کلي کې یو نایو سنتونه به کولو خو د خیره کوڅه په پسې ډاکټران کله چې هغه ماشوم سنبال کړه او د نایي مخې ته په خانه کېنو د ماشوم هغه مور راووته په کوڅه کې هغه دغه ته وایي انایي ته وایي ای نیکه ما داسې ویني د پلار په شان د ګوره ښکلې سنت کښه لیکې د ماما خبره راغله دروغ وایي نیکه دې خبر مه منه د خپل ماما په شان به سنت دی یو بوډا نیالاله ویلې شي چې نه کور لار راکړې د دې خبره ګورو نه منې د خپل نیکه غونته سنت کا هغه نایي غریب یو ځکه حیران شو خدای چا خبره وکړه په دې زمانه سمپل صحیح دی پولا پولا ګرځېدمه د پټي په پولا پولا ګرځېدمه د پټي مونتې مې دي په طالبه کې په پولا پولا ګرځېدمه د پټي مونتې مې دي په طالبه کې خټکي مونتې مې دي په طالبه کې خټکي جهنم کوا خطره یریږي سلا د جهنم کوا خطره یریږي سلا لاس په لاس کې مال راکه چټپټي مونږ دې پتا لا باقي خټکی پتا لا باقي خټکی سرتا سیلونه کوو یا برا کوشمازی کرتا سیلونه کوو یا برا کوشمازی کرتا سیلونه کوو گاډي به وتړو بېګاله په کټي مونتې مې دي په طالبه کې خټکي په پوله پوله ګرځېدمه د پټي مونتې مې دي په طالبه کې خټکي ناجوړه بشي مستکو باسه درې وړانا ناجوړه بشي مستکو باسه درې وړانا ناجوړه بشي ارا خبره درته کومه سیمټي مونتې مې دي په طالبه کې خټکي په پوله پوله ګرځېدمه د پټي مونتې مې دي په طالبه کې خټکي مونتې مې دي په طالبه کې خټکي
خفګان مه کوه درته کومه خبره سپینه خفګان مه کوه درته کومه خبره سپینه خفګان مه کوه تڼۍ کوړو که چې بابا دې وسکي د زاړه یادونو قدرمنو دوستانو دا چې زمونږ د پروګرام د پای شیبې دي نور د سره په سټوډیو کې د پاتې کېدو اجازه نه لرو اوس دنه زه ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن سیال پاچا چې بیا د یوې نوې خبرونې سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم اجازه غواړم تاسو په لوی بخون کې او مهربان خدای سپارم په مخه مو ښه